السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د پټو سنسرو د ویرینګ کنیکشن او ډایګرام په رابطه باندې ده چې تاسې څنګه کولی شئ په خپلو کورونو کې پټو سنسر ولګوئ او د دې څخه په اتومات ډول باندې استفاده وکړئ. نو راځو وایټ بورډ ته. تاسې په وایټ بورډ باندې وینئ چې موږ سره یو عدد پټو سنسر دی چې دا په AC 220 وولټه باندې کار او فعالیت اجرا کوي، او زموږ سره یو عدد 100 واټه بلب دی او زموږ سره سور جانیټر دی چې دا 220 وولټه برق دا سپلای کوي. دغه درې مهم کمپوننټ باید ستاسو سره موجود وي او د دې درې مهمو کمپوننټ په واسطه باندې د دې مهمو درې قسمه مهمو وسایل په واسطه باندې تاسې کولی شئ دغه یو سیستم چې دی په خپلو کورونو کې برابر کړئ. پټو سنسر عموما په هغه ځایونو کې لګیږي لکه دروازه کې تاسې لګوئ، د شپې پر مهال باندې څوک راځي نو تاسو ته پته لګي چې مطلب دروازې ته څوک راغی، دا په اتومات ډول باندې دا بلب لګیږي. یا مطلب تاسې په برنډه کې لګوئ او برنډې ته مطلب د شپې د هر اتاق نه څوک وځي نو هلته ټول حال چې دی یا برنډه چې دی دالې چې دی دا رڼا کېږي، تاسو ته پته لګي چې مطلب څوک بار ووتو. او یا په داسې ځای کې په کور کې لګوئ، په تعمیر په بنګله کې یا په دوکان کې لګوئ د هغې مخې ته چې څوک مطلب د هغې خوا ته ورځي نو دا په اتومات ډول باندې آن کېږي. تاسې دغه پټو سنسر وینئ، د پټو سنسر څخه عموما چې دی درې ویرونه چې دی درې تارونه دا د دې څخه بهر ته راوتلي چې د هغې د جملې څخه یو پاز ویر دی، یو نیوټرل ویر دی او یو چې دی کنټرول ویر دی. دغه درې قسمه تارونه چې یو سوري یو توري او بل سپیني، خو دلته زموږ سره سپین نشته دی چې سپین د کنټرول لپاره د هغې په ځای موږ د کنټرول تار سور لګولی. نو د دې کنیکشن داسې دی چې تاسې به د سور څخه د منبع څخه د جانیټر څخه یا دولتي برېښنا څخه د دې نه به پاز تاسې چې دی ډایرکټ دغه سنسر سره کنیکشن کوي، او نیوټرل چې دی هم به تاسې د دې منبع څخه تاسې دلته د دې منبع سره به نصب او کنیکشن کوي. د کنټرول چې کوم تار دی سپین دا به تاسې بلب ته نصب او کنیکشن کوي د بلب یو پینټ سره. دې ته د کنټرول تار هم وایي، دې ته اتومات تار هم وایي. دا به تاسې د بلب سره نصب او کنیکشن کوي، او کوم نیوټرل تار چې تاسې مطلب د دې سور څخه دی دغه به تاسې د دې بلب د دوهم پینټ سره نصب او کنیکشن کوي. دا په هغه صورت کې کار او فعالیت اجرا کوي کله چې د دې خواته په 3 مترۍ کې یو څوک نږدې شي مطلب د دې سنسر خواته نو دا بلب چې په اتومات ډول باندې آن کېږي یعنې روښانه کېږي. نو د دې هدف او مقصد دا دی چې په اتومات ډول باندې تاسو څنګه کولی شئ یو بلب د خپلو کورونو مخې ته یا دهلیزونو یا برنډو یا داسې ځایونو کې چې کورونو کې مطلب ستاسو ته د کورونو کې خطره وي چې کوم ځای کې مطلب د شپې څوک رانه شي یا غر غدوی، نو هغه ځایونو کې تاسې د پټو سنسر څخه او د یو بلب څخه استفاده شئ کولی، او په دې طریقې سره تاسې دا نصب او کنیکشن کولی شئ. تاسې کولی شئ چې دې ته یو سویچ هم ولګوئ چې د شپې پر مهال باندې دا آن کوئ او د ورځې پر مهال باندې مطلب دا آف کوئ. نو دا پاز او ویر چې وینئ دلته ورته یو بټن یو سویچ ولګوئ نو د شپې د ورځې پر مهال باندې دا آف کوئ او د شپې پر مهال باندې دا آن کوئ. نو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د پټو سنسرو د ویرینګ کنیکشن او ډایګرام په رابطه باندې وه. ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.